او منځ منځ کې پکې تاسو نو پازل یې غالبا نو دا پټکی خو د مزید لپاره نه دی ویلي دا پټکی خو د مضبوط کار د لپاره ویلي دي چې اوس تاسو مولان شئ اوس کار ته کار ووایې پښتانه چې کله ذمہدارۍ وخت راشي نو پښتانو به وي ملا ورته وتړئ یا ورته پڼ ته پټکي ووښئ دی د غټ پڼ ته درله پټکې والی دی اوس به ستاسو لاسونه خلک نه ښکلي خلک به د پیرانو لاسونه ښکلي زما یو ملګری دی پاکوړي کې راته یو شیخ صاحب وي چې کاروبار ښه دی او که علم ښه دی ما وی چې زه جذباتي ما ته راته ووایه وی علم ښه دی وی ما ورته وی چې ولې وی په علم کې شهرت دی په علم کې دولت دی په علم کې عزت دی ما ورته وی جی یو خبره پکې زه کومه دا ټولې خبرې پکې خو د بوډاپې په وخت کې په ځوانۍ کې پکې نشته نو ما ورته وی کو تعالی په ځوانۍ کې دا عرش درکې ته خو بیا منډې وای دا خو الله نتیجې باندې مرتب کړی دا نو دا به درته ملاویږي دین سر تا پا عزت ته خدای د پاره مخکې خپل ځان میټاول غواړي زما عزیزانو عوام ورونو علماء ته نه وامه عوام ورونو ته وامه مونږ په ایمانیاتو کې ویلي دي آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت دا 15 سيزونه په ایمانیاتو کې مونږ ځان سره زده کړې دي زه په دې 15 سيزونو مختصرا خبره کومه دنیا کې خلق لګیا دي څوک وایي الله شته نه دحریان ورته وایي وای دا نظام په خپل لګیا دي حضرت عمر سے فرمائی البعرة تدل على البعير والأقدام تدل على المسير والسماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج فكيف لا تدلان على ذات الخبير چې یو پچ د اوخ په اوخ دلالت کوي قدمونه د انسان په انسان دلالت کوي اسمان چې د برجونو خاوند دی زمکه چې د غټو لارو خاوند ده څنګه به دا په یو خبیر ذات باندې دلالت نه کوي پته ولګېده چې الله شته د هر سیز د پاره یو موجود کون کشتا د سیګریټو یو ډبه د سیګریټو یو سیګریټ بغیر د یو موجود نه د موجودیږي دا دومره غټ کائنات دا چې موجود کړي دی د دې یو خالق شته نو الله شته دی هم چې څوک د دې نه انکار کوي د هرې ورته مونږ وایو بعضې خلک وایي الله شته دی د خیر خدای جدا دی د شر خدای جدا دی 1993 میں یو سروے راغلی وه چې په انډیا کې 3 کروڑ خدایان موجود دي پرتغاخ ته سجده کوي عضو تناسل ته سجده کوي بلی ته سجده کوي ارې ته سجده کوي موبایل ته په دې زمانه کې سجده کوي په سوونو په زرګاو سيزونه چې شر پکې پروت دی خیر پکې پروت دی وی دا خدای دی نو موږ ته شریعت وی چې خدای شته دی خو یو دی موږ به الله منو او یو به منو دا بنیادی عقیده ده دویم د دې سره الله به منو صفات سره منو الله عالم دی زم عالم ما الله لیدونکې دی د خلق هم لیدونکې دی خو یاد ساته زمونږ زمونږ د خلقو نظر زمونږ د خلقو علم زمونږ د خلقو اوریدل د انسانانو د پیریانو اوریدل او علم دا ټول تر ټوله دا سيزونه دا عارضی دي الله را کړی دي د الله رب ذوالجلال تمام صفتونه چې د رحمان نواله تر صبور پورې دا تنها صفتونه د الله د پر لایق دي مونږ الله یو غنو سره د خپل صفاتو غنو خیر د هغه په قدرت کې دی شر ور کول د هغه په قدرت کې دی بچی پیدا کول د هغه په قدرت کې دی مړ کول او ژوند کول د الله په قدرت کې دی دویم چیز زمونږ په بنیادی عقیده کې و ملائکته پرشتو باندې ایمان دی پرشتي به او پیژني چې څوک دې دوکه نه کی چرتا پرشتو منما پرشتو باندې زمونږ ایمان دی څنګه ایمان دی بابا کومه پرشته ده کم کارو تاواله دی نو چې تا ته پته ای جبرائیل علیه السلام وحی راوړي زما کار جدا دی او د کار جدا دی د په کار کې زه مداخلت نه کوم دی به د بیا وای چې کم سازشونه روان دي هغه به مونږ بې نقابه کوو او د کېږو به نه انشاءالله مقابله به کوو انشاءالله زمونږ مشرانو مونږ ته دا د غیرت سبق ښودلی دی بې غیرتۍ سبق یې نه دی ښودلی
دویمه عقیده دا ځان سره یاد وساتئ چې مونږ به فرشتې منو. جبرائیل علیه السلام په وحی ماموره فرشته ده، د دواړو جهانو سردار مبارک ته اخیره وحی راوړې ده. بیا چې لیلۃ القدر شپې دنیا ته صرف راکوزیږي، بیا به نور نه راکوزیږي، هر لیلۃ القدر کې راکوزیږي. میکائیل علیه السلام الله رب ذوالجلال د هواګانو د رزق ډیوټي ورته حواله کړې ده. اسرافیل علیه السلام به قیامت برپا کوي، شپېلې به پوکي، دا ډیوټي د هغه ده. او بل خو به پیژنئ اسرائیل علیه السلام چې ستاسو نه کله مور اخلي، کله د نه پلار اخلي، کله د نه بچی اخلي، کله زمونږ غونډه کې د پاکانو زمونږ د اسلافو ډاکټر شیر علي شاه صاحب په شانتې، شیخ سمیع الحق صاحب په شانتې د ختم نبوت په ناموس باندې چې ځان قربانو غټ غټ مشایخ زمونږ ناغستې دي.